أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين صدق الله مولانا العظيم. د دغه نه مخکې رکیونو کې الله جل جلاله د موسی علیه السلام او د هغه د قوم او د فرعون واقعا ذکر کړه چې موسی علیه السلام فرعون ته الله ورولږه دعوت یې ورکړ د راه راست چې په سیخ الیار باندې روشه خو لیکن هغه ونه منل سرکشي وکړه تکبر یې وکړو نو سره د قوت او طاقت الله جل جلاله تمام دنیا ته وښیه تر دې پورې چې نن پورې هم الله وی تویلو الیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفک آیه چې کله غر کوم په به کې دا الله وی ته چې تو بدن ته نجات ورکوم قیامت رس سمره ارتلون کې خلق دي اغه دې پر بودا د عبرت نشان وی چې دا د الله سره مقابله کوله او د الله اطاعت یې نکو نو الله دا حشر وکړ چې سره د لشکر الله جل جلاله تباہ او برباد کړ دا غرنګ هر څوک انسان بوسي د تکبر سي دا یو سهیله دور پکې بس دا چې ارنوزي بیا لاش من لاش شي چې هیڅ شای بیا نه ده او موږ چې هم چو دیګری نسته موږ نه بلشتان نه دی چې نو تکبر او غرور الله جل جلاله ته ډېر انتهایی ناپسند الکبریا او ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیهما قسمت عنقه چې تکبر او عظمت لوی الله فرمای چې دا د ایمو صدر او لنګ ده چې د چا دوی کپړې وي په کې پټ وي او څوک هغه نرنسي دا به دې ته پریش دی نه پریش دی الله فرمایي چې دې کې څوک د مو سره جګړه کوي اته بوزه د مرکنډای ور موت کو دا غرنګ دي جبابرا والله مرکنډي موت کړی دي ترنه نه پورې وینو کسي خدا دو چې خپل عبرت وناسلونه نصیحت حاصلونه دا غرنګ ابراهیم علیه السلام دغه واقع الله چې وتل علیهم نبا ابراهیم او د خلکو باندې د ابراهیم علیه السلام له خبره هم تلاوت کا وت بیان یې کا چې د حق پولیاري کې د چا هم د پروا و نکړه فلور یې گمراه او هغه ته نصیحت کړه قوم یې گمراه او هغه ته نصیحت کړه بادشاہ گمراه او هغه ته نصیحت کړه دا او تر دمر پرې چې د حق پولیاري کې اور ته اوچې ده او د هغه هم د پروا نکړه چې د اور نه دای غبراو شو وا وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم الله فرمای چې بیا هغه اور مجاغته و چې ابراهیم دی پر ګلو ګلزار شه وی ته سوړ او سالم شه چې د مو خلیل ته تکلیف نه ونه رسیږي نو الله جل جلاله دغه واقعا ذکر کوي وتل علیهم نبا ابراهیم تلاوت کا په دوی باندې خبر دی ابراهیم علیه السلام اذ قال لابيه وقومه چې هغه وخت چې ویل خپل پلور ته خپل قوم ته ما تعبدون چې تاسو دې څه عبادت کوئ قالو دوی وی ته او قوم ته وی نعبد اصناما چې موږ عبادت کو دي صوبتونو ونظل لها عاکفین نو بیا موږ ګرځوي د پورا عاکفینا قائمدون کی په عبادت باندې قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراهیم علیه السلام ته وی هل يسمعونكم آیا دوی د توسه خبره اوري اذ تدعون په وخت توسه تاوازونه کوي چې وازونه ته کوئی خبر مور وي او ينفعونكم او يضرون یا دوی تاسو نفع در کوي شي کای عبادت کوي او يضرون یا دوی ضرر در کوي شي کچیر ته عبادت نه کوي نو دوی ته چیرې دا خبره خو چې موږ اور وی کنه پتشتانه نفع او ضرر خو لیدلی مو چې دینه خلبتا بل وجدنا ابانا بلکې موږ من درې د خپل پلرونه کا ذالک يفعلون چې دا غرنګ به کول بس پلرونو مدغاسي کول مش پسې لګیایو خدایون وتی قال فرأيتم ما كنتم تعبدون
ابراهیم علیه السلام ته وې افرایتم چې خبر شوي ما هغه شی کنتم تعبدون چې تاسو عبادت کوئ انتم تاسو واباؤکم الاقدمون او د تاسو مخکینی پلرونه عبادت مې کو فإنهم عدو لی پس بشک سره دوی عدو لی دوی د مو دشمن دي زه عبادت نه کوم که تاسو کوئ ها دوست مې سوکتا الا رب العالمین کې رب دی یا عالمینو دی هغه زه عبادت کوم الذي هغه ذات تا خلقنی چې زه پیدا کړم فهو يهدين پس دغه رب چې د متلیار شي ال الدین دین طرف ته او الذي الله هغه ذات تا هو يطعمني ويسقين چا متا خوراک ار کوي ويسقين او شکر کوي خوروي ها ارچی ها رب خدا سي ہے واذا مرضت فهو يشفين او چې کله ز بیمور شو فهو يشفين نو الله جل جلاله متبع شفار کوي بیماری نه نجات څوک ور کوي الله جل جلاله ډاکټر په لوس کې شفا نشته ده شفا دا دی الله په لوس کې دو یو سړی وي ډېر لرې لرې علاجونه وکړي چک نه چک ډاکټر وي علاج وکړي نه الله پاک شفا ته پکې نه وي شي هغه شای وي بیا هغه بیمور وي د کلي د ډاکټر نه علاج وکړي سو ګولای وي نو خلیږي سره الله شفا ورکړي موسی علیه السلام بیمور شلا وي د فلونکی بوټي پونی اوخره ټیک پشه آیو خوړل ټیک شه نو بس موسی علیه السلام چې فرمولا مې زده کړه دا خو د دغې بیمارۍ علاج او شفا په دغه بوټي کې دو نو وخت نه پس ته بیا بیمور شو هغه بوټي ته ورغله پونې روشو کولی وی خوړلې بیماري نه ټیکېدله موسی علیه السلام الله ته فریاد وکړه یا الله مخکې بیمور و دا بوټه درته وښیه مو ته معلوم نه و تور ته وښیه پوډ مې وخوړلې ټیک شوه اوس مې هغه بوټه بیا وخوړه بیماري هغه نه ټیک کېږي الله وی موسی مخکې په دې کې خپله شفا نه مو پکې اچولې وه اوس بوټه هغه د بیماري هغه د شفا مو نه خاص شفا پکې نشته نو جوړول الله جل جلاله کوي سړی بیمور شي الله نه سوال کوي علاج د سنت ته امید سړی د لري علاج سړی کوي دا نه چې علاج توکل خلاف ته علاج سنت نبی علیه السلام کړه ده دا امید لري چې الله جل جلاله مو ته په دې کې شفا چي والذي الله غزات یمیتونی چې هغه به مو مړی ثم یحیین بیا به الله پاک مرزمدی کوي والذي الله غزات اتما یغفر لی چې زه امید لره د دې خبرې چې مو مغفرت وکړي بخشش په مو کې خطیتي د خطاګونو د مو یوم الدین پر ورځ د قیامت کې رب هب لی حکما والحقنی یا الله جل جلاله مترو کې حکما علم والحقنی بالصالحین او مو یا الله ملاو کې بالصالحین د نیکو کارو سره د صالحینو خلقو سره وجعل لي لسان صدق في الاخرين او یا الله جل مو دې پر وګرځي لسان صدق بهترین سنا ذکر خیر فی الاخرین واخرین یو خلق نیمو اولاد کې نن دا دی ابراهیم علیه السلام دا دعا الله قبل کړی دو ذکر خیری کو کنه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم یا الله په نبی علیہ السلام داسې رحمت ار نظر کې لکه په ابراهیم علیہ السلام او دی په اولاد چې کوم رحمت نظر کړه تذکرې په نیکو سره کې په خیر سره کې وجعلني من ورثة جنة النعيم او مو وګرځوي من ورثة دی ورثونو جنة النعيم دی بوغ دی نعمتونو ولنا جنة النعيم یا الله پاک دی نعمتونو ول کوم بوغ چې دا دی هغه وارث می جوړ کې نو دی جنت الله نه سوال کوو موږ بالکل لکه یا یو چې الله مبخشي جنت خو غوړو نه دی الله نه ریږي کې نبی علی السلام فرمایي چې څلور اعمال خصوصي کوي دوا داسې اعمال دي چې په هغې به الله روزي کوي او دوا داسې اعمال دي چې هغې دې پوره تاسې هغې ته محتاج وي هغې نه مخلصای نشته ده یو د لا اله الا الله ورت کوي او دارنګې استغفار یې وي او دوه شیونه چې غوړوي چې د هغې تاسې د پوره د هغې نه خلصېدل نشته نو د جنت د الله نه سوال کوي چې الله جنت ته مدخل کې او د جهنم د الله پاک نه پناه غوړوي چې الله د جهنم نه موسوتي او یو حدیث شریف کې درومي چې کله سړی دا دعایي چې یا الله جهنم نه پناه وکړي اللهم اجرني من النار خپل ژبه کې چې یا الله پاک جهنم نه پناه وکړي جهنم نه موسوتي جهنم الله پاک ته وایي چې یا الله پاک دغه بنده ته د مو نه پناه وکړي او د جنت سوال کوو جنت الله پاک ته आवाज وکړي چې یا الله دغه سړی مو تر داخل کې نو د دغه الله نه غوښتل کوو دا د رژیم میاشتو دی که الله د وګونې قبلوي واغفر لابي او یا الله پاکه بخشش وکړي د ایمو پلور ته انه کان من الضالین بېشکه سره دا د ګمراهونو نه ولا تخزني کافر ته به د مغفرت سوال نه کوي ابراهیم علیه السلام پلور کافر و مغفرت سوال یې ورته وکړه دې وخت کې یا ابراهیم علیه السلام ته ممانعت نه ورغله چې د کافر دی پوره پلور بیا وروسته مانه شو چې دې پورې بخشش سوال مه کوه دا هم مسلمان نه ده
ولا تخزنی یا الله مو رسوا ما کې یوم یبعثون په هغه ورځ باندې چې خلک ارچګولی شي یوم لا ينفع مال ولا بنون دا آیت موس دا تقریر کې وه یوم په هغه ورځ باندې لا ينفع چې فایده به نه ورکوي چاته هم مال مال ولا بنون او نه به بچون فایده ورکوي څه شی فایده ورکوي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې الله پاک تر تاګو کې بقلب سلیم په داسې زړه سره چې بالکل سالم وي روغ وي د نفاق نه د شرک نه د ګناهونو نه د دغې زړه ولته به هغه رزق پیدا ورکوي وازلفت الجنة للمتقین او نږدې به کړی شي جنت د متقیونو دپاره دا بیا حساب کتاب شروع وي جنت دا به ولیدی شي او وبرزت الجحیم للغاوین او ظاهر به کړی شي جهنم للغاوین دپاره د غاوینو د ګمراه خلکو دپاره سرکش دپاره کافرونو دپاره کافر چې کله جهنم ته لوړ شي بس د آخري خبره نو دته به د جنت ټکنا وشي چې که تو ایمان اروړه وه تو په جنت کې دغه مقام وه خو ایمان د روړ نه په کفر د دنیا نه روغلی دلته کې لهذا د دغه زوی نه محروم شوې نو دی به نوره هم واویلا ژړو فریدونه شروع کړي چې افسوس چې مو ایمان اروړه وه د کفر مو ویلې کوم ګناهونه مې ویلې کول او جنت کې چې کله مسلمان جنت ته لوړ شي الله د موږ ته ټول بوزي الله د جهنم سنډه نه روویني الله مو د ځنکدن سختۍ نه وسوتي قبر د حشر د سختۍ نه مو د الله وسوتي نو جنتي ته الله پاک د جهنم ملاسې ټکانه وشي چې کته بد عمله شوه وه او کافر شوه ایمان در وړه نه وه تو په جهنم کې دغه ټکانه وه دا مقام به دی وه دا به د الله نوره شکریه ادا کړي چې الله تو لاک لاک شکر چې زه د مسلمان جوړ کړم او د نیکو اعمالو